بسم الله الرحمن الرحیم. وایي چې یو د پاک الله نومونه 3000 په شمار دي. څوک چې په منکر دي قطعي هغه کفار دي. یو د پاک الله بېشکه حق دی په حقوالي کې، دا قدر له لوی دی لوی دی نشته په لویوالي کې. رحیم کریم دی عفي په عفوالي کې. وله قدرتونه ټول قایم د پروردګار دی یو د پاک الله. وله قدرتونه هر قدرت خاص تر خاصه دی، خو بیستونه ټینګ کړی د اسمان زمونږ د پاسه دی. نو دا اسمان خو نه دی، داسې بل د پاسه دی. ذات صفت قدیم وله قایم د پاک غفار دی یو د پاک الله نومونه 3000 په شمار دي. ذات صفت د دې پکې هر قسم کولی شي. دا یو سوال غوند هم نه که نه؟ ذات صفت د دې پکې هر قسم کولی شي، نشي هغه شته کې شته د شته نه نشي کولی شي. نو وګوره بنده ته دا بنده د خاورو سلی شي، خو دا سلی بشته شي کتابونه به اقرار دی یو د پاک الله. نو دا سلی بشته شي په بنده کې زر اکبته دي، غاښ په خوله د نن اصل د ژبې شرافت دي، پوزه اسدي ده، سترګې غوږې د لیاقته دي، خو پټې بادشاهان دي دا بهاري څوکیدار دی یو د پاک الله نومونه 3000 په شمار. ژبې ته دوباره دخل دی، وایي پټه د په خوله کې خالق هر قسم کولی شي. سترګې سیز ته ګوري خو ژبه یې خوند معلومولی شي. نو پوزې له یې ورکړي دا د بوی حکم کولی شي، خو دا درې واړه په کور کې د غوږونو تابعدار دی یو د پاک الله. غوږ د اورېدو دي، زر په سر خبرداري وکړي، ډاک د سره والي د ستړه ترهباري وکړي، هر رګ خبر چې ټول بدن یې بیداري وکړي. او دا حکمت د رب د حکمتونه یې بسیار دی یو د پاک الله نومونه 3000 په شمار. نو دا حکمت د رب د عقل سر کې جمع شوی دی، نشته د بل چاله د بنده والا شوی دی، خو ځنې چاله کم او چاله ډېر ورکړی شوی دی. رحمت د پرله رحمتونه یې بسیار دی یو د پاک الله نومونه 3000 په شمار دی. رحمت د پرله زه رحم ته محتاج یم او کاله پوره کېږي پاتې زه دغې جاج یم. ټول صفت د رب د رسول ته نه علاج به مات مې شکالم ټول مخلوقونه ته ناچار دی یو د پاک الله نومونه 3000 په شمار.